अस्सलामुअलैकुम दोस्तانو زه ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي ملګرو نن بر پیښور زلمی لپاره یو ډیره قوي او مضبوطه لوبډاله جوړو چې پرې کې به ټوټل لوبغالي پښتانه وي د پیښور زلمی پر اسکواډ پر لوبډاله کې بغیر ملکی کلالیان هم اخلو یعنی افغانستان او پکې درې سلور کلالیان هم اخلو د پیښور زلمی په اسکواډ کې په اولنی نمبر باندې اخلو کپتان به هم وي محمد رضوان په دویم نمبر باندې ومنګ فیکو د پیښور سره تعلق لرونکي وکټ کیپر بیټسمن محمد حارث په دریم نمبر باندې د پیښور زلمی په ټیم کې اخلو د دنیا یو ورلد کلاس بالر د خیبر پښتونخوا لنډی کوتل سره تعلق لرونکي شاهین شاه افریدي په څلورم نمبر باندې د پیښور زلمی په ټیم کې شامل او فاست بولر نسیم شاه په پنځم نمبر باندې د پیښور زلمی په ټیم کې اخلو د کاټلنګ مردان سره تعلق لرونکي سټایلس بیټسمن اوپننګ بیټسمن فخر زمان په شپږم نمبر باندې د پیښور زلمی په پلینګ 11 کې شامل او افتخار احمد په اوم نمبر باندې فیکو آل راونډر بیټر خوش دل شاه پاتم نمبر باندې د پیښور زلمی په سکواډ کې اخلو د سوات ماټي سره تعلق لرونکي فاست بولر احسان الله په نهم نمبر باندې د پیښور زلمی په لوبډاله کې اخلو د وزیرستان سره تعلق لرونکي آل راونډر فاست بولر محمد وسیم وزیر په لسم نمبر باندې ور سره پیکو آل راونډر محمد نواز او احمد شهزاد اوس په غیر ملکی ډراپ کې شاملو د افغانستان نه اصول لوبغالي د افغانستان نو پکې اخلو وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګرباز په 12 نمبر باندې د افغانستان یو بل لوبغاړی اخلو فاست بولر فضل حق فاروقي په 14 نمبر باندې د پیښور زلمی په لوبډاله کې اخلو د افغانستان سره تعلق لرونکي آل راونډر فاست بولر عظمت الله عمرزئی په 14 نمبر باندې د پیښور زلمی په ټیم کې اخلو ورلد نمبر 1 ګوګلی ماستر راشد خان په 15 نمبر باندې اخلو مجيب الرحمن نو دا موږ د پیښور زلمی لپاره یو مضبوط او قوي ټیم تیار کو چې ټول پکې پښتانه لوبغاړي دي نو داسې خو کې دی چې موږ د ځان ویډیو جوړ کړل پیښور زلمی ټیم هم پکې جوړ کړ ټول پښتانه کې لالیان هم پکې واغستو تاسو خیال چې موږ د کوم لوبډاله جوړ کړل دا ټیک دی کنه که تاسو دا لوبډاله خوښ شوی نو ویډیو ضروري شیر کړئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاويږو د الله پامان